د پکتیکا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د شنبې او یکشنبې په ورځو کې د زیاتو بارانونو د ورښت له امله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې پراخ مالي زیانونه اړولي دي. د مالي زیانونه زیات رسېدلي، تقریبا 100 کوره یې فعلا تخریب کړي دي، 450 تقریبا ځمکه یې خرابه کړې ده چې ټوله زراعتي ده، په فعلا حالت کې ټوله زراعتي ده. 50 میلیونه 45 میلیونه افغانیو په اندازه باندې فعلا زراعت تخریب شوی ده. زراعتي ځمکو ته یې نقصان رسولی سي، په هغو کې ټماټر او الګیو او داسې هندواڼې دا یې ټول له ځانه سره وړي او د مڼو شکېدلې مڼې یې له ځانه سره وړي. نو په دې کې تقریبا د دما سړي ته کم سے کم دما په اندازه باندې به 10 تر 15 لکو روپیو خالي ماته نقصان رسېدلی ده. د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس وایي دغه سیلابونه د پکتیکا په مرکز خرنه، بکخیل، موټاخان او یو شمېر نورو ولسوالیو کې راوتلي چې په پراخه کچه زراعتي ځمکې او د خلکو کورونه یې ویجاړ کړي دي. پکتیکا ولایت د مرکز په شمول مرکز د موټاخان ولسوالۍ، بکخیل ولسوالۍ او ډیرې ولسوالۍ او ډېرو ولسوالیو ته سیلابونه راوتلي دي. نو په دغو کې خلکو ته ډېر مالي تاوانونه ډېر رسولي دي، خلکو باغونه له منځه وړي دي، خلکو زراعتي ځمکې مابینه کړلې دي، نو خلکو ته بیا ډېر بې زیات تاوانونه رسېدلي دي. د مرکز او یو شمېر ولسوالیو لویې لارې هم د سختو سیلابونو له امله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وي چې د ټولګټو چارو د ریاست په همکارۍ یا د تړلې لارې خلاصې شوې دي. موږ په خپل وخت باندې د ټولګټو چارو د ریاست لخوا نه مشنګیري راوستله او خپل وخت باندې د خلکو مشکلات حل کړه، هغه اوبه هم بچې کړلې، اوبو ته هم لاره پیدا کړله چې د خلکو مشکل حل شي او اوبه بل طرف باندې ولاړ شي. د خلکو مشکلات هم انشاءالله د خپله وسه پورې حل کړي دي. د پیښو سره د مبارزې وزارت خبر ورکړی چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په 10 ولایتونو کې د راوتلو سیلابونو له امله تر 90 زیات کسان مړه او 120 نور ټپیان شوي دي.